د اشرف غني په نوم ځوان چې د کندهار تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې فارغ التحصیل دی د څلورو داسې طریقو څخه په استفاده یو کوچنی پروژه سرته رسولې چې په مټ د برېښنايي هندارو له لارې 4 ساعته برق تولیدولی شي. دغه ځوان وایي چې ګاز، برېښنايي وړانګې، کیمي مواد او لیزري برېښنا هغه 4 ډوله طریقې دي چې په استفاده 4 ساعته برق تولیدولی شي. هغه د ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې پروژې په اوله طریقه کې د 1 کیلو ګاز په سوځولو سره د یوې لمریزې هندارې له لارې یوه میاشت یو عادي ګروپ روښانه کېدلی شي. او یې ویل چې همداسې یو ډول مشخص کیمي مواد چې د فارمولې پر اساس یې لاسته راوړي په سوځولو سره د ډېره برېښنا تولیدولی شي. په څلورو طریقو سره ترسره کېږي، یعنې یو د ګیس په وسیله چې موږ کولی شو د ګیس په مصرف سره شمسي هندارې څخه برق راوباسو، او بل چې دی د کیمیاوي مواد په وسیله چې موږ کیمیاوي مواد مصرف کړو د هغه وروسته شمسي هندارې څخه برق راووځي، او دریم چې دی د ګروپانو یا هم د نور د منبع په وسیله چې کله ګروپان ولګېږي د هغه څخه موږ کولی شو برق تولید کړو. همدارد نوموړي وویل یاده پروژه د 20,000 افغانیو په لګښت په 2 اونیو کې سرته رسولې چې په خبره دغه یوه کوچنۍ پروژه ده. که دولت او ملي تجاران دغه نوی نوښت چې په لومړي ځل په کندهار کې رامنځته شوی که پانګونه او سرمایه‌ګذاري پرې وکړي، لیرې نه ده چې په دې برخه کې به هیوادوال د 4 ساعته برق څخه برخمن شي. که چیرې د دې پروژې مثلا چې ما کوم په دې کې نوښتونه راوستلي دي، کوم ځانګړتیاوې چې دا لري، که چیرې تجاران او حکومت ما حمایت کړي، نو زه کولی شم چې دا خلکو ته په ډېر ارزانه بیه او په ډېر ښه کیفیت سره وړاندې کړم چې موږ خلک بیا کولی شي د شپې او د ورځې د برق څخه برخمن چې د برق ستونزې حل شي. تر ټولو مهم په اوسني ژوند کې د برق مشکل دی چې که چیرې موږ برق ونه لرو، موږ یو ماشین هم کار نشو کولی، نو د برق په جوړښت سره موږ بیا کولی شو چې دا لا هم خپل ژوند ته پایښت ورکړو. په ورته وخت کې د کندهار تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې امیر مولوي کریم الله حمیم د اشرف غني په نوم ځوان د دې نوښت ستاینه کوي او وایي که تجاران د خپلو ځوانانو دغسې نوښتونو ته ارتقا او پانګونه پرې وکړي، ځوانان به نور هم تشویق او لا زیات نوښتونه ترسره کړي. نو راتلونکي کې هم د دوی لپاره خدمات کوو. د ولسو د غسمو تجارانو د دولت هم دا غوښتنه ده چې دوی دغه محصلینو ته تخنیکارانو ته ټول ته متوجه شي، نو چې ښه تشویق یې که په هر بخش کې هغه به انشاءالله ناکامه به نه راځي. مهم تشویق دی او خدمت دی چې ورسره وشي.